زموږ د بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی بالول دانا رحمه الله ظاهرا به لیونی و د هغې به کچکول په لاس کې و او پر کلو به ګرځېدی کله به فقر کوی کله به ملنګي کوله کله به یې څه کوله مشهور لیونی و مشهور ملنګ و ټولې دنیا پېژاندی ظاهرا خو لیونی و لیکن په باطن کې الله تعالی ډېرې د حکمت ډکې خبرې ورکړې وې چې هره خبره به یې داسې ولکه د ډبرې لیکه هغې به داسې فخې خبرې کولې د هارون رشید بادشاه په زمانه کې د عمر او د بادشاه به د سره ډېره مینه او محبت و دی به ګایاوي پر ده به ډېر سات تېرېده او دی به همیشه راتلی بادشاه به د ده متعلق هارون رشید دا فرمان جاری کړی و چې بالول دانا زما د کور دروازې ته رالی د بالول دانا و مخ ته به څوک نه درېږي که شپه یي که ورځ که زما د آرام وخت که زما د مصروفیت وخت که د فراغت وخت دی به زما دروازې ته پرېږدی ځکه دی به ډېر کم راتلی د هارون رشید دروازې ته یو ورځ بالول دانا د هارون رشید دروازې ته رالی په دې وخت کې هارون رشید هغه میوه خوري چاړه ورته پرته ده چې کله میوه وخوړله د هغې څه وروسته بالول دانا باندې مجلس او ګپه کوي باره وایي بالوله زما او ستا په مابین کې ډېره دوستي ده او زما د دوستۍ پر تا باندې یو حق دی زما حق دا دی زه یو امانت تا ته په لاس در کوم هغه امانت به در خپل صاحبه در خپله منزله ورسه بالول دانا ورته بادشاه سلامت څنګه امانت دی چې راکوې ورته زه به بلکل ستا د دوستۍ په خاطر که زما په وس کې ستا امانت په خپل مالک ته ورسو برای چاړه په لاس ورکړي وایي بالول دانا دا چاړه زما امانت دی ته په دې کلو وطنو کې ګرځې چې کله دې در په دې وطن کې در ځان بېوقوف او بېعقل انسان ولیدی بس هغې ته دا چاړه ورکه هغه د دې چاړې مالک دی نو دا چاړه هغې ته ورسو د دې معنا دا ده چې ته خو لیونی یې نه کور لرې نه بچی لرې در تا بل بېوقوف و بېعقل په دې ښار کې نسته نو دا چاړه دې ستا سره یي بس دی سرګردانه کوي ورته دا چاړه به واخې په دې ښارو کې به ګرځې په دې کلو وطنو کې به ګرځې چې در ځان دې لوی بېعقل پیدا کوي بس دا چاړه به هغو ته ورکړه دا د هغو شی دی دا د هغو امانت دی بالول دانا چاړه راواخیستله په خپل کشکول کې واچوله ورته بادشاه سلامت دا به پر خپل وخت باندې خپل مالک ته ورسو کال تیر سو دوه تیر سو بالول دانا بیا اتفاق دی د هارون رشید دربار ته نه راغلی یو ورځ په ځنګله کې دی یا په یو دشت کې دی یو چا ورته ویل بالوله ډېر بې وفا یې ولې بې وفا یم ول هغه هارون رشید بادشاه چې ستا سره یې څومره مینه او احسان او دوستي وه نن هغه د مرګ پر اخرنۍ بستره باندې پروت دی او د مرګ په انتظار باندې دی او اخرنۍ شپې دي یو ورځ پوښتنې له لا نه ورغې بالول دانا چې کله د هارون رشید د اخرنۍ زندګۍ واورېدو ماره په منډه را روان سو چې کله رالی د هارون رشید دروازې ته رالی چې ورننوتی هارون رشید پر تخت باندې پروت دی ناجوړه دی بیمار دی هارون رشید د پوښتنې دپاره ورته کښېناست ورته بادشاه سلامت څنګه یې هغه ورته څه حال مې پوښتې بالوله ډېر وارخطا یم ورته ولې وارخطا یې ورته مخ ته ډېر دروند سفر راته ګوري ورته د کوم ځای سفر درته ګوري بالوله د قبر سفر دی د مرګ سفر دی د آخرت سفر دی او زندگی مې د خلکو په بادشاهي کې تېره سوې ده نه معلوم الله تعالی به په دې سفرو کې سراسر وکړي او د دې سفرو اساني به مې څنګه وي بالول دانا ورته ګوري بادشاه سلامت د دې سفره څه کله راځي د څو ورځو سفر دی هغه ورته بالوله ته لیونی دا د مرګ سفر دی د دې څه خلک نه راځي دا د ورځو سفر نه دی دا د زندګۍ اخرنی سفر دی پر دې باندې چې ولاړم تر اوسه بیا څوک د دې سفره نه دی راغلی بالول درېیمه خبره بادشاه سلامت څومره خیمې دي استولې دي څومره دیګونه دي استولې دي څومره لشکر دي استولی دی چې هلته ځای و ترتیب دا درته برابر کړي څنګه دي کړي دي هغه بیا ورته بالوله دا د دنیا سفر نه دی چې مخکې عسکر واستوم خیمې واستوم دیګونه باندې کې تیاری ونسي دا د آخرت سفر دی په دې کې دا شان نسته نو ځکه یو کار مې نه دی کړی بالول دانا باره په ډېر حیرانتیا ورته ګوري باره وایي بادشاه په دنیا کې چې به ستا د درو ورځو سفر و
ما ته را یاده ده د هغه 3 ورځو د سفر دپاره به تا بسته پوجونه استول، هغو به مخکې ځای کاته، بیا به هغو مخکې دیګونه باندې کول، بیا به هغو مخکې خیمې درولې او د هغې څه وروسته به ستا سفر روانېدی. او د 2 ورځو سفر به د 3 ورځو سفر به. لیکن اوس په خپله په خوله دا اقرار کوي چې دا ډېر دایمي سفر دی او دا ډېر اوږد سفر دی او دا همیشه سفر دی. او بیا ورته ماته دا وایي چې د هغې دپاره مې هېڅ نه دي استولي، هېڅ تیاري نشته، یو پوجي مې نه دی استولی. ما راورته بادشاه سلامت چې سړی د 3 ورځو د سفر دپاره دومره بندوبست نسی او د همیشه سفر دپاره هیڅ نه کوي، زما په عقیده کې هغه سړی در ما ډېر بېوقوفه دی. هغه چاړی راوکښله، براول بادشاه سلامت د دې چړې ستا مبارک. ول ما چې 3 کاله وکتل، 2 کاله پر دې مځکه وکتل، ما در ځان لوی بېوقوفه ته ولیدلی چې په دنیا کې به دې د 3 ورځو د سفر دپاره ډېرې غټې تیارۍ نیولې. لیکن اوس په خپله دا وایه چې د ډېرو ورځو سفر دی او بیا په خپله دا وایه چې د دې دپاره مې هېڅ تیاري نه ده کړې. چې سړی د 3 ورځو سفر دپاره تیاري لري او د همیشه سفر دپاره تیاري نه لري، دغه سړی زما په عقیده کې ډېر بېوقوف او ډېر بېعقل انسان دی. هارون رشید باره وژړل، مراولی بالوله په دنیا کې خو موږ ته نادان بللې، لیکن په خدا قسم د دنیا لوی نادانان موږ چې را باندې تېر رسوله. نو بالول د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث ورته وایي، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. د دنیا هوښیار سړی هغه دی چې خپل منزل وپېژني او د آخرت دپاره په تیاري کې خپل ژوند تیر کړي. او د دنیا نادان سړی دا دی، والعجز من اتبع نفسه هواها، چې د دنیا هر څه پرېږدي، د خواهشاتو تابع زندگی تیروي. لیکن که ته ورته وایې خدای ستا آخرت څه دی، وایي خدای مهربان. نن که زه دا خبره درته وکړم څومره خلک سره ناست دا مې عقیده ده په خدا قسم د بالول د اول په ما سوې ده بیا په تی سوې ده. په دنیا کې چې کله موږ در دې کراچي پورې ځو، په دنیا کې چې در دوبۍ پورې ځو، یار مخکې د ټیکټ بندوبست، بیا هلته د هوټل د بوکینګ بندوبست، بیا هلته د دې ترتیب بندوبست، خوراکه به مې د چا سره اوسېږم به د چا سره، چې دا ټوله نظام برابر کړم دغسې وروسته سفر روان وم. لیکن دلته د آخرت او د قبر سفر دی. په دې قبر کې به زما زندگی په کم شکل او په دې قبر کې به زما وخت څنګه تیریږي او په دې قبر کې به زما څومره عمر. لیکن د هغې دپاره یوه زره تیاري نشته. که سهار ولاړ سم در ماښامه پورې زغلم چې څه را زغلوم، څه راوړم او څه ګټم او څه پیدا کوم، بس دغه دغم دنیا ده، د دغه دنیا د 40-50 کالو دپاره ده. لیکن د دې څه وروسته ما ته د قبر زندگی ګوري او زما د قبر زندگی ما درته ویل د آدم علیه السلام څخه تر دې اوسه پورې 2000 کاله پرس خلک په دې قبرونو کې پراته دي او د قیامت په انتظار پراته دي. که سړی په دې قبر کې زندگی نه مني، بیا خو آزاد زندگی ده چې څه کوي هغه دې کوي. لیکن که د سړي دا عقیده وي چې دا قبر یا جنت دی یا جهنم دی او چې بیا د دې دپاره تیاری نه کوي، بغیر د تیاری ورشوه کېږي. په خدا قسم د دنیا بېوقوفي دغه ده، د دنیا نادانی او بېعقلي دغه ده چې سړی یار قبر مني او دستي او سترګو تم حاضر دی چې 15 ورځې بعد ورشوه کېږم، که 10 ورځې بعد ورشوه کېږم، 20 ورځې بعد ورشوه کېږم، که میاشته بعد ورشوه کېږم. په خپل کور کې مې قریبان لیدلی دي چې زما په سترګو زما په حضور کې ورشوه سو، په محله کې مې همسایګان لیدلی دي چې هغه ورشوه سو. در ما په عمر باندې ډېر کم دي او در ما په صحت باندې صحتمند دي او در ما په مال او دولت باندې آباد دي، لیکن زما څه مخکې ورشوه سو. نو دنیا کې د 3 ورځو د سفر دومره غم لرم او د دې قبر د سفر هیڅ غم نشته را سره. نو دا د دنیا نادانی ده.